نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دې وکړي چې ټول خوندي او خالګانې جوړې روغې او د بهترین ایمان سره وي. نو نن انشاءالله زموږ د استغفار پنځم پارت دی. نو زموږ به دا دعا ده د الله تعالی څخه چې الله تعالی دې زموږ په دې دعاګانو کې برکت واچوي او د کومې دعاګانې چې موږ د کوو الله دې موږ ته د دې عمل کولو توفیق هم راکړي امین یا رب العالمین. نو د همیشه پر کم نن به بیا موږ د دعا تر مخه یو څو خبرې وکړو. یعنی همیشه د یو کار کولو لپاره یعنی شرطونه ولې ایښول کیږي. لکه چې موږ یو کوچنی مثال واخلو، مطلب چې موږ عمرې ته ځو نو موږ ته وایي تاسې عمره کوئ نو تاسې باید احرام وتړئ او همدارنګه د احرام یو څه شرطونه دي او د لمانځه شرطونه دي او همدارنګه د روژې شرطونه دي چې کله موږ د یو کار شرایط تیارو یا آماده کوو. یعنی د دې یوه معنا یا وجه دا ده چې موږ چې دا کوم کار کوو نو موږ د دې ترتیب یعنی نظم برابرو یا موږ په دې کې ترتیبات یا نظم راولو او یعنی موږ د دې کار یا د دې عمل اهمیت ډیرو. نو بیا دا په موږ کې عاجزي هم راوستای سي او موږ منظمه کوي هم، یعنی په موږ کې تنظیم راولي او دا کار یعنی په موږ کې توجه راوستای سي چې موږ دغه هر کار چې کوو موږ ښه په توجه سره وکړو. او د دې لپاره هم د شرایط یعنی شرطونه راوستلي دي چې دا زموږ ټوله فکر او پام ډیر سي په دې کې، یعنی دا زموږ فکر او سوچ ډیر سي چې دا ولې داسې کړي دي، د دې اهمیت موږ ته معلومه سي. او لکه څنګه چې موږ ته ویل سوي دي چې لمونځ وکړي، یعنی د لمونځ تر مخه اول موږ ته د څه شرط ایښی دی چې موږ باید اودس وکړو. اودس بعد بیا لمونځ دی او چې کله موږ لمونځ کوو نو دا زموږ د قبلې طرف ته درېدل دي چې موږ به د قبلې طرف ته درېږو او موږ به لمونځ کوو. او بیا موږ ته په لمانځه کې زموږ د کالو طریقه هم راښولې ده نه چې موږ باید څنګه کالي اغوستلي وي، موږ باید په څنګه کالو سره لمونځ ادا کړو. او که داسې موږ ته نه وی ویل سوي نو موږ شاید دونه ډېر اهمیت نه وی ورکړی و دې ته. نو اوس موږ اهمیت زموږ فوکس زموږ فکر ټول په دې کې دی چې موږ باید سم اودس وکړو، د قبلې طرف ته ودرېږو، باید زموږ کالي هم پاک وي، هم باید د لمانځه د درېدلو قابلیت ولري، یعنی هغه په صحیح طریقه سره موږ اغوستلي وي، نه تنګ وي نه لنډ وي نه داسې یو بل کومه خبره وي په کالو کې. او بیا بل آیا موږ ته د توبې کولو شرطونه یا شرایط معلوم دي؟ یعنی چې کله یو انسان توبه وکړي هغه غواړي چې توبه وکړي نو د هغه باید څه شی وکړي، د هغه شرایط یعنی شرطونه څه دي. یعنی یو انسان خپل په پاست کې یعنی خپل په تیر وخت کې هغه غلطي کړې ده، ګناه یې کړې ده، کوتاهي یې کړې ده، کمي یې کړې ده، نو اوس هغه غواړي چې هغه توبه وکړي. نو هغه باید څه شی وکړي؟ یعنی د توبې شرایط باید موږ ته معلوم وي چې انسان چې غلطي وکړي او برته هغه غواړي چې توبه وباسي نو باید هغه څه شی وکړي. اول دا چې موږ باید خپل د غلطي خپل ګناه خپل کمی کوتاهي ومنو او موږ توبه وکړو، ښه اراده وکړو او بیا موږ د هغه کار یا د هغه غلطي یا ګناه د تکرارولو تکرار ونکړو او د هغه تکرارولو دپاره بل اراده ونکړو او په هغه کې نادمه اوسو او استغفار وکړو او بیا د هغه ګناه څخه باید موږ نفرت وکړو، د هغه څخه باید موږ لرې اوسو او خپله غلطي تسلیمه کړو. او الله تعالی د قرآن کریم په مختلفو آیاتونو کې موږ ته د توبې شرایط یعنی شرطونه راښودلي دي او په دې آیات کې په خاصه توګه 2 پوینټونه هغه کور کړي دي، یعنی هغه یې پوښښلي دي. د سوره بقره په 160 آیات کې راغلي دي الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم. نو الله تعالی وایي مګر هغه خلک چې توبه وکړله، خپل اصلاح یې وکړله او خپل ګناه یې بیان کړله، نو دا هغه خلک دي چې زه یې توبه قبلوم او زه ډیر توبه قبلونکی نهایت رحم کولو والا یم. یعنی چې د توبه کولو بعد د هغه خپل طور طریقه هم ورسره بدله کړي. یعنی توبه دا نه ده چې ما څونه ډیر استغفار ذکرې دي یا زه ډیر استغفار وایم، توبه دا نه ده. توبه دغه ده چې انسان چې کومه ګناه کړې وي د هغه توبه وباسي، هغه ونه کړي او خپل په ځان کې اصلاح راولي او فکر وکړي چې یعنی ما خپل انداز بدل کړی دی، ما خپل اصلاح کړی ده. یعنی په دې کې انسان ته خپل ځان ته فکر کول پکار دی چې دی وایي چې یعنی ما د ژبې په ژبه باندې ما ګناه کړی ده، چې ځان ته فکر وکړي چې آیا ما اوس هغه خپل هغه طور طریقه خپل د خبرو انداز ما بدل کړی دی چې یعنی دا ګناه وه، چې یعنی ځان ته فکر سي د انسان
او یا چې زما په عمل کې ګناه و، نو آیا ما خپل هغه عمل پرېښی دی چې کوم عمل به زه د ګناه خواته بوتلم. نو تر هر شي د انسان لپاره اصلاح ډیره مهمه ده. ګوري لکه په قرآن عظیم الشان کې چې د یو نبی د توبې ذکر ډیر راغلی دی، او هغه موږ او تاسې الحمدلله ټول په دې پوهیږو چې هغه کوم نبی و. هغه آدم علیه السلام و. یعنی د آدم علیه السلام څخه هم غلطي سوې وه. هغه د الله تعالی نافرمانی کړې وه، ولې چې هغه د شیطان په خبرو باندې راغلی و. نو د دې دعا څخه موږ ته معلومیږي چې آدم علیه السلام کړې و یا یې غوښتلې. نو آدم علیه السلام د خپل رب څخه دا یو څو کلمې اول زده کړلې، او بیا یې دا ورته وویلې، یعنی دا یې ورته بیان کړې، یعنی د دې توبه یې وکړله، استغفار یې وویل. یعنی د توبه کولو بعد باید انسان داسې یو کار وکړي چې هغه الله تعالی ته ډیر نږدې سي، یعنی نور هم ورته نږدې سي د توبې کولو باوجود. یعنی که یو انسان ته دا نه معلوم چې د توبې کولو شرایط یعنی شرطونه کم دي، نو اول ضروري ده چې هغه اول ځان په دې پوه کړي، یعنی په دې باندې ځان خبر کړي چې د توبې کولو شرطونه یا شرایط کوم دي، او بیا دې په دغه باندې د عمل کولو کوشش وکړي. یعنی چې یو مسلمان توبه کوي، نو هغه به د توبې شرایطونه او د توبې د دعاګانې به چیرې زده کړي، یعنی هغه دا ټول په قرآن کریم کې سته. باید انسان اول قرآن کریم ووایي، او بیا هغه ته د هر څه معلومات سته ورته حاصلیږي، یعنی هر څه باندې پوهیږي چې د توبې شرایط څه شي دي. یعنی د اصلي پوهه او قانون چې دی دا موږ د قرآن کریم او د سنتو څخه موږ اول زده کوو، موږ ځان په پوهه کوو. نو آدم علیه السلام دا توبه کړې وه، یعنی دا دعا یې ویلې وه، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. نو آدم علیه السلام اول د خپل رب څخه دا یو څو کلمات چې وه دا یې زده کړله، او بیا یې توبه وکړله، او د هغه رب یعنی چې الله تعالی دی هغه د توبه او دعا قبول کړله، ځکه چې الله تعالی چې دی یو غټ یعنی یو ډیر معاف کوونکی او رحم کوونکی والا دی. یعنی د التوبه مطلب دی چې د الله تعالی ته توبه وکړله او واپس الله تعالی طرف ته راتلل، یعنی الله تعالی ته رجوع کول. یعنی په شریعت کې د التوبه څخه مراد دی، یعنی معنی ده چې د الله تعالی د نافرمانی څخه د الله تعالی اطاعت طرف ته رجوع کول، یعنی هغه ته واپس راتلل. یعنی دلته مهمه خبره ده چې د نافرمانی څخه اطاعت کول، یعنی د نافرمانی څخه راتلل اطاعت طرف، او د دې بعد دوباره نافرمانی نه کول. یعنی د دې اصلي پوینټ دا دی چې یعنی زما څخه غلطي وسوله، ما ګناه وکړله، اوس ما توبه کړې ده، او زما به دا کوشش وي، یعنی زه به د خپل کوشش جاري ساتم چې زه به دوباره پر هغه نافرمانی یا هغه ګناه طرف ته به زه نه ځم، زه به د هغه څخه ځان لرې کوم او ځان به ورڅخه ساتم. یعنی که موږ داسې وایو چې انسان عاجزه دی د هغه څخه بعضې وخت یعنی هغه د شیطان په بهکاوي باندې راځي، د هغه په خبرو باندې راځي، او یا غلطي ځنې وسي یا کمی کوتاهي ځنې وسي، نو هغه به برته دوباره پر هغه سمدستي به هغه استغفار کوي، توبه به کوي. او لیکن د دغه چې شي اصلي خبره به دا وي چې د به اراده نه وي، یعنی دا به بې ارادې کار سوی وي. یعنی په دې آیات کې دغه درې لغاتونه یا لفظونه راځي. اول چې دی تابو، یعنی ما توبه وکړله، اصله یعنی ما خپل د ځان اصلاح وکړله، و بینو یعنی چې ما کومه ګناهونه چې غلطیانې چې ما کړي دي یعنی هغه ما بیان کړلې، یعنی ما د هغه وضاحت ورته ورکړی دی. وضاحت بیانول یعنی چې مخکې به موږ دا د نورو څخه پټول، لیکن اوس موږ علم حاصله کوي، هغه زموږ نه علمي و، لیکن اوس موږ علم حاصله کوي. نو اوس موږ دا وایي چې زه جاهله وم، زه ناپوهه وم، زه نه پوهېدلم، ماته د دې علم نه و، لیکن اوس الحمدلله ماته دا علم راغلی دی. یعنی دا خپل غلطي موږ چې کړله موږ بیان کړله، موږ خپل غلطي ومنله، موږ خپل په غلطي باندې باید فرده ونه کړو. موږ څنګه پوه سو؟ باید موږ سمدستي د خپل غلطي ومنو او الله تعالی ته توبه وکړو او الله تعالی ته رجوع، او بیا الله تعالی د خپل په بندگانو باندې مهربانه سي، یعنی د خپل بنده ته هغه د توبه کولو توفیق ورته ورکړي، او د خپل د بنده توبه چې ته هغه قبول کړي، توبه یې قبول کړي. او چې کوم انسان د ګناه کولو باوجود بل ګناه کوي، د یوې ګناه په پسې بل ګناه کوي، بل ګناه کوي، یعنی بیا بل انسان ورته ګوري، هغه وایي چې د ته الله تعالی توفیق نه دی ورکړی. یعنی باید په دې خبره باندې موږ ځان پوه کړو، دا توفیق چې د الله تعالی په لاس کې دی. یعنی اصلي خبره چې ده چې موږ به د الله تعالی څخه الله تعالی ته موږ عاجزي کوو، موږ به د هغه څخه د توبې غوښتنه کوو، او اصلا به موږ د الله تعالی څخه د هدایت او توفیق غوښتنه کوو، چې یعنی الله تعالی چې وایي دا کوم بنده بخښي نو هغه ته توفیق ورکړي، هغه ته دغه توفیق هدایت ورته ورکړي چې هغه د خپل غلطي
غلطي چې ده هغه ومني او هغه انسان چې هیڅ یعنی د یو غلطي ګناه سربېره بل کوي نو هغه ته الله تعالی توفیق نه دی ورکړي او دا باید هم موږ وکړو یعنی که موږ ته الله تعالی دا توفیق راکړی دی چې موږ خپل غلطي ومنو یا موږ ته دا ظاهره کړې ده بیان کړې ده نو موږ باید په دې باندې تکبر هم ونه کړو د نورو عملونو ته کتل یعنی موږ باید خپل عمل باندې تکبر ونه کړو موږ باید د هغو دپاره دعا وکړو موږ باید هغو دپاره هدایت وغواړو یعنی بعضې وخت موږ داسې انسانان وینو خپل په ژوند کې چې هغه ډېر ظالمان وي یعنی ظلم کوي یو په بل باندې او د یو بل حق خوري نو بیا موږ داسې وایو چې یا الله ته ولې دوی ته سزا نه ورکوې ته ولې دوی خپل په عذاب باندې نه اخته کوې یعنی ته ولې دوی نه نیسې نو الله تعالی دوی ته وخت ورکوي د دوی وخت چې دی دا اوږدوي د دوی تر مرګه یا د قیامت تر وخته پورې او پس له هغې بیا د دوی سره حساب او کتاب کیږي نو زموږ د کولو کار به څه شي یعنی موږ به خپل د ګناهونو توبه کوو او موږ به د هر هغه کار څخه ځانونه لرې ساتو چې الله تعالی باندې ناراضه کیږي او که زموږ سره ظلم کیږي نو موږ به د خپل موضوع چې دا به موږ الله تعالی باندې پرېږدو یعنی موږ به هغه ته سپارو صبر به کوو او ان شاء الله دا زموږ د صبر به موږ ته الله تعالی ان شاء الله هم په دې دنیا کې راکوي او هم به په هغه دنیا کې راکوي نو دا د الله تعالی یو ډېر لوی رحمت دی چې موږ په دې دنیا کې یعنی موږ ته توفیق راکړي چې موږ خپل ځانونه د ګناهونو څخه پاک وساتو او بیا چې د هغه توبه د ندامت توبه ده چې په یو حدیث کې راغلی دی ابن معقل څخه روایت دی چې هغه وایي چې ورځ زه خپل د پلار سره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته ورغلو د پلار سره هغه ته ورغلم او ما د هغه څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د زړه د ندامت نوم دی توبه نو زما پلار د هغه څخه پوښتنه وکړله چې دا تا خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې د زړه ندامت نوم توبه ده هغه ورته وویل چې هو دا ما ورڅخه اورېدلی دي نو یعنی زموږ په زړونو کې باید ندامت وي چې یعنی موږ دا فکر وکړو چې دا موږ څونه غلط وکړي موږ ولې دا فکر نه کوو موږ ولې داسې وکړله موږ باید داسې نه وای کړی یعنی ما ولې د دې د پوهولو کوشش نه وکړی نو دا اول قدم دی او دوم سټپ دی یعنی قدم دی یعنی چې موږ نادمه سولو نو موږ باید استغفار وکړو او دلته یو بل حدیث هم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بشکه د چپه طرف فرشته یعنی ملائکه 6 ساعته د مسلمان ګناهکار بنده څخه یعنی چې کله دی ګناه کوي دغه فرشته چې د خپل قلم داسې پورته نیولی وي چې کله دی ګناه کوي لیکن که چیرې دی شرمنده سو او الله تعالی څخه خپل د ګناه استغفار وکړي نو دا قلم د فرشته ایږدي او د ګناه نه لیکي یعنی دا هم که ولیکل سي دا هم په ګناه کې راځي یعنی د ګناه ډېرې سولې یعنی 6 ساعته یعنی چې کله زموږ څخه په خبرو کې زموږ څخه کومه ګناه وسی یا موږ کومه غلطه خبره وکړو د چپه طرف فرشته د ملائکه چې دا 6 ساعته دا انتظار کوي دا لیکل نه کوي یعنی موږ سره 6 ساعته وخت دی چې موږ څخه کوم غلطي وسی یا موږ خراب خبره خپل د ژبې څخه راوباسو نو موږ به فورا چې کوو موږ به استغفار کوو چې دا ګناه زموږ په عملونو کې اضافه نسی نو دا هم د الله تعالی یو ډېر لوی رحمت دی په موږ باندې یعنی الله تعالی موږ ته دا موقع کوي او الله تعالی غواړي چې موږ یعنی بار نه یعنی هر ځل یعنی موږ چې شو کوو موږ د الله تعالی طرف ته راسو موږ دغه طرف ته رجوع وکړو موږ د ګناهونو څخه لاس واخلو یعنی الله تعالی غواړي چې دا زموږ عمل نامې چې دی هغه صاف سي هغه پاک سي هغه کې ګناهونه نه وي نشته سوي هغه د ګناهونو څخه پاک سي او دریم سټپ یعنی قدم دی چې د آینده یعنی راتلونکي ژوندۍ یعنی بهتر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یعنی چې دغه باقی ژوندۍ په ښه طریقه سره تیر کړل د هغه تیر ګناهونه چې دی هغه به معاف سي او کچا آینده ژوندۍ چې د باقی چې د یعنی دا یوم په خراب طریقه سره تیر کړل نو د هغه هم یعنی او هم دغه آینده ګناهونه چې دي دغه څخه به حساب او کتاب کیږي نو زموږ سره د 6 سکند وخت سته یعنی 6 ثانیه وخت موږ لرو چې موږ څخه کوم زموږ د خولې څخه د خراب خبر راوځي موږ باید فورا استغفار وکړو توبه وباسو یعنی چې موږ ریالایز وکړو او موږ توبه وکړو یعنی په دې حدیث کې هم یو مهمه خبره ده چې یعنی باقی ژوندۍ لته چې یاد کړی ده یعنی چې موږ ته الله تعالی هدایت وکړي یعنی موږ څخه ګناه وسله موږ هغه ریالایز کړل موږ فکر پښ کې وکړو موږ په هوسولو چې دا موږ غلط کړی دی موږ خپل غلطي ومنله یعنی موږ غواړو چې
چې موږ خپل توبه ورته ومنو، موږ استغفار وکړو او موږ پاینده کې هغه ګناه طرف ته ولاړ نسو، موږ د هغه طرف څخه بیخي ډیر لري وګرځو او موږ همیشه استغفار وایو، نو زموږ د باقی ژوندۍ به ډیره ښه تیره سي، ډیره بهترینه به تیره سي. یعنی هم به زموږ آینده روښانه وي او هم زموږ به تیر ګناهونه چې دي هغه به معاف سي. او که چیرې موږ توبه وکړل او برته د هغه باوجود موږ د خپل باقی ژوندۍ برته موږ هغه رقم تیر کړی، برته دوباره موږ پر هغه ګناه باندې تیر سولو، نو هم به هغه تیر ګناهونه چې دي هغه به د هغه حساب کتاب موږ سره کیږي او هم په آینده کې چې موږ یې کوو د موږ چې په روان یو هم دغه حساب کتاب موږ سره کیږي. نو په دې کې موږ دلته اشاره زموږ کړې ده او په دغه آیات کې چې یعنی موږ چې کله د خپل ګناهونه پرېږدو نو موږ به کوشش کوو چې موږ برته د ګناه طرف ته ولاړ نسو. او دا نن چې زموږ دعا ده وای دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اویا څخه تر 100 واري پورې یعنی 100 ځله به دا دعا ویله او هغه دعا ده رب اغفر لي وتب علی انک انت التواب الرحیم او ترجمه ده چې ای زما رب ما وبخښه پر ما باندې مهربانه سه بهشکه ته ډیر توبه قبلونکی او ډیر رحم کوونکی ولای. او په یو حدیث د دې مبارک یو حدیث راغلی دی چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه وایي چې موږ به شماروي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر مجلس کې سل واره دا کلمه تکراروله چې رب اغفر لي وتب علی انک انت التواب الرحیم چې ای زما رب ما وبخښه پر ما باندې مهربانه سه بهشکه ته ډیر توبه قبلونکی او ډیر رحم کوونکی ولای. د صحابه کرامو به ډیره مینه او محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، یعنی هغه به غوښتل چې د هر عمل چې دی هغه دوی حساب کړي، یعنی د هغه د دوی سره به شمار و، دوی ویل چې موږ به په ګوته باندې دا حسابول چې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څو واره وایي. او په دې دعا کې هم 15 لفظ دي یعنی کی ورډ چې اول دی ربي چې یعنی دا هر یو انسان یا مسلمان وایي چې یا دا زما رب دی، دا زما خالق، دا زما مالک دی، ما د نافرمانی کړې ده او زه د هغه خپل رب څخه زه توبه غواړم، زه بخښنه ځنې غواړم. او دوهم دی اغفر لي یا الله زما ګناهونه معاف کړه. او بیا دی دریم توب یا الله مهربانه سه په ما باندې. او د الله تعالی مهرباني چې ده چې یعنی الله تعالی ماته توفیق راکړی دی چې زه توبه کوم د هغه څخه بخښنه غواړم ځکه چې الله تعالی تواب الرحیم دی یعنی هغه توبه قبلونکی او ډیر مهربانه دی، رحم کوونکی دی. او په رجوع کولو کې د نور ټولو اعمالو سره سره د توبې لمونځ هم شامل دی، لکه داسې ډیر لمونځونه چې ډیر انسانان کوي لکه د حاجت لمونځ یا د شکرانې لمونځ. وایي دا لمونځونه چې دا په حدیث کې یعنی په واضح توګه نه دي راغلي دا د شکرانې او د حاجت لمونځ، لیکن د توبې لمونځ چې دی وایي دا په حدیث کې راغلی دی، دا یعنی په ظاهره توګه دا ښکاره شوی دی چې یعنی باید دا لمونځ وکړي د توبې لمونځ او دې لمونځ ته وایي صلات التوبه. او د دې په باره کې حدیث هم راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم شخص ګناه وکي او بیا ولاړ سي په ښه طریقه سره وضو یعنی اودس وکي او بیا ودرېږي مخ په قبله باندې او 2 رکعات لمونځ وکي او بیا د الله تعالی څخه بخښنه وغواړي نو الله تعالی به هغه وبخښي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آل عمران 115 آیات کې یې ویلي دي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. او بیا داسې شخص چې یعنی د هغوی څخه چې فحش کار وسي او یا خپل پر ځان باندې ظلم وکي او بیا هغه فورا الله تعالی په یاد کې او خپل د ګناهونو معافي وغواړي، یعنی د الله تعالی څخه سوا څوک دی چې هغه ګناه معاف کوي. یعنی ډیر خلک په دې باندې پوهیږي لیکن بیا هم هغه د دې خبرې اصرار یعنی اقرار نه کوي. او د توبې د لمونځ طریقه څنګه ده، یعنی دا لمونځ دی نه اذان لري نه اقامه لري، مخ په قبله باندې درېدل دي، دا لمونځ به یوازې کوي، دا د 2 څخه تر 4 رکعاتو نفل یعنی چې په دې کې نفل ویل کېږي د 2 څخه تر 4 رکعات پورې کولای شي او په زړه کې به یې یعنی دا شرمندګي وي، دا احساس به چې ما غلطي کړې ده زه توبه کوم نو دا لمونځ به ادا او په دې نیت سره چې یا الله زما څخه چې سم ګناه کمی او کوتاهي شوې ده هغه راته وبخښي. او انک انت التواب الرحیم یعنی بهشکه الله تعالی ډیر زیات توبه قبلونکی او رحم کوونکی ولا دی. او د دې دعا لفظي ترجمه د ربي از ما رب اغفر لي ته ما وبخښه وتب علی او مهربانه سه پر ما باندې انک انت بهشک ته
التواب ته ډېر توبې قبلونکي والا یې، الرحیم ډېر رحم کوونکي والا یې. یعنی یا الله ما وبخښې، په ما باندې مهربانه سې. یعنی دا کوم توفیق چې دې ما ته راکړی دی د توبې، زما څخه دا توفیق ماخلي، همیشه ما په دې کې قایمه واوسوه. او چې کله موږ ته خپل د ګناه احساس وي، یعنی موږ خپل په تیر وخت کې چې موږ څخه کوم ګناهونه سوي دي، یعنی موږ به څه شي کوو، موږ به توبه کوو او موږ به د توبې لمونځ ادا کوو چې یا الله زما تیر ګناهونو څخه ته راتېر سې، زما تیر ګناهونه ته راڅخه معاف کړې. او که دا موږ خپل په ورځني ژوند کې، یعنی موږ خپل په روزمره ژوند کې موږ دا عادت ځان ته جوړ کړو چې موږ به دغه 2 رکعت د صلات توبه لمونځ کوو چې یا الله زما څخه چې نن ورځ کومه غلطي، کومه کوتاهي سوې ده، یا الله د دې ګناه څخه ته راتېر سې، دا راته معاف کړې. ځکه چې موږ ډېر ګناهونه کوو او موږ ته هیڅ نه معلومیږي چې موږ کومه ګناه ده او کومه نه ده، نو موږ به دا لمونځ کوو، دا به موږ خپل عادت ګرځوو خپل په ورځني ژوند کې. بل موږ به دا دعا هم عادت کوو، دا دعا به موږ هر وخت وایو، په هر ځای کې بیا وایو، هر ځای چې موږ ناست یو، یعنی که مجلس وي، که موږ خپل فیملی سره ناست یو، یعنی ضروري نه چې موږ باید تسبیح په لاس کې، تسبیح بغیر موږ په ګوتو باندې هم باید دا دعا ووایو. دا باید موږ خپل عادت وګرځوو. او دا په ګوتو باندې ویل دا د سنت طریقه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تسبیحات چې کول دا به په ګوته باندې داسې ویل شمیرل وی. نو دا و زموږ د نن ورځې استغفار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.